السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله جل جلاله وایي ان احب عبادي الی اعجلهم فطرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي جل جلاله وایي هغه محبوب بندگان زما هغه دي چې ژر روژه مات کوي. او دغه رنګه بل روایت د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه لا تزال امتی علی سنتی، همیشه به زما امت زما پر سنتو باندې تر هغه وخته پورې چې دی په ستورو باندې روژه ماته نه کړي. یعنې چې لمر وولېدی دستي روژه ماتول. او داسې بعضې خلک ستورو ته انتظار کوي، دغه نو د شریعت خلاف عمل دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی لا یزال الناس بخیر، همیشه به انسانان په خیر باندې وي ما عجل الفطره، چې دی روژه ماتونه وختي کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي چې درې عمله الله ته ډېر خوند ورکوي: تعجیل الافطار، روژه ژر ماتول، و تاخیر السحور، پیشلمۍ ځنډول، و ضرب الیدین، لاسونه یو پر بل باندې ایښول په لمانځه کې. نو روژه مات وختي کول دا ثواب لري. کم وخت چې لمر وولېدی نو باید د روژه مات دستي وکړول سي. او دغه رنګه بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې روژه مات وختي کوئ لأن اليهود والنصارى یؤخرون، یهود و نصارا هغه روژه مات ناوخته کوي. یهود و نصارا او دا عمل چې روژه مات فطر هغه وخته نه کوه چې ستوري به راختل. او دغه رنګه په صحیح المسلم کې یو روایت دی چې بې عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها باره کې د یو صحابي څخه پوښتنه وکوله چې هغه عبدالله بن مسعود راته نو چې هغه روژه مات چابک کاوه، یعنې چې لمر به ولید دستي بیا روژه مات کاوه. وایي دې ورته وویل هکذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع، رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کوم دغه رنګ عمل کوه چې وختي به روژه مات کاوه. نو روژه مات باید وختي وکړول سي په هغه صورت کې چې د سړي دا یقین وي چې لمر لوېدلی دی، چې لمر لوېدلی دی دا یقین وي، باید روژه مات هغه وختي وکړول سي. او که د سړي شک و چې لمر نه دی لوېدلی په هغه صورت کې نو باید روژه مات بیا وختي نه وکړول سي، انتظار وباسي تر لمر لوېدلو پورې. نو ځکه فقهای کرام وایي ولو شک فی غروب الشمس، که یو چا ته شک ور وولېدی په لمر لوېدلو کې نو ده ته روژه ماتول نه دي روا، نه به ماتوي. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 195. او دغه رنګه المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح صفحه 240 حدیث رقم 988. نو روژه مات وختي کول دا د نیکانو کار دی. نو چې اذان وسو اذانونه ټول پر وخت باندې کیږي نو بس روژه مات کوئ. ځنډوی استعمال که بعضې خلک چې اذانونه وسي له هغه بعد بیا روژه ماتوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.